د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، 15مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. د حق لاروي عبدالله خراسان د مرحوم محمد خان زوی، د حاجی حوس خان مسی، د احمد ابا ولسوالۍ د برګیو د کلي اوسیدونکی و. نوموړی د اتو ورونو څخه 5م ورور و. ښاغلی عبدالله پر خپلې مور له حده زیات ګران و. هغه د چا په اصلاح چې سوړ باد یې هم نه پرې پرېږدو کېده، خو کله چې د ځوانۍ پړاو ته ورسېد، ذهن او فکر یې هم ځوان او ځیرک سول. د علماو، نیکانو او مجاهدینو له خبرو، مجالسو او له هغوی سره د اړیکې او ملګرتیا پر اساس یې اسلامي فکر، کلکه اسلامي عقیده او له جهاد سره مینه زده کړل. دا وخت عبدالله نوی ځوان سوی و او مټ یې ځواکمنې وې. له یوې خوا یې له ده سره د مور بې کچې مینه وه، او بلې خوا ته عبدالله هره ورځ د ښکلاګیرو او داخلي عسکرو ظلمونه او وحشتونه لیدل. نور فکر او عقیدې د دې وحشتونو پر وړاندې د چوپ پاتې کېدو اجازه نه ورکوله. هم هغه و چې د وړونو په ځانګړي ډول د خپلې مهربانې او خواخوږې مور له اجازې پرته یې په پټه له خپل کور څخه عملا د جهاد سپېڅلي میدان ته ورودانګل، او له خپلې سیمې څخه لیرې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ ته د دې لپاره تللی و چې خپل یا شناخته څوک یې ونه ویني. د دوی د ملګرو له قوله چې یو څه وخت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې تېر کړی و، چې په دې کې د مختلفو ولایتو څخه په ننګرهار کې د فتنګرو د عیشانو د ځپلو لپاره نظامي قطاعات برابرېدل. په دې وخت کې ښاغلی عبدالله هم چې اوس په خراسان مشهور و، د دې سپېڅلې قافلې لاروی سو. دا چې عبدالله خراسان له کوره پټ تللی و او له موږ یعنې وروڼو سره یې هم رابطه نه درلوده، نو پر همدې نه پوهېدو چې په ننګرهار کې څومره وخت تېر کړی و. خو دومره معلومه وه چې ننګرهار ته په کومه نظامي قطعه کې تللی دی. له ننګرهاره بیا وروسته غزني ته تللی و. د غزني لکې په سیمه کې د همهغه وخت د مجاهدینو په ګمرک کې کوم شناخته موټروان لیدلی و. ژمی سو، عملیات نه کېدل. بالاخره په سنګر کې د ذاتي مودې له تېرولو وروسته د مور مینه، عاطفه او مهرباني دومره پرې غالبه سوه چې کور ته د راتګ تکل یې وکړ. خو دا چې د هېواد هوا او ځمکه د غربي اشغالګرو لخوا اشغال سوې وه، نو خراسان د دې لپاره چې د اشغالګرو او داخلي عسکرو له نظره پټ وي، د غره لاره ونیوله او خپل کور ته روان سو. کله چې په غرونو او کړنګونو کې د پکتیا ولایت ابدکې سیمې ته را رسېدلی و، د سختې یخني او واورې له امله یې لاسونه او پښو کار پرې ایښی و، او په سړه واوره کې د شهادت هغه لوړ مقام ته ورسېد چې په ګرمو سنګرو کې ورپسې لالهانده ګرځېده. کله چې د دې یعنې ټنډانو سیمې خلک غره ته د بوټو یعنې خسو په راټړولو پسې تللي وه، هغوی ګوري چې یو جسد پروت دی. د سیمې مجاهدینو ته یې احوال ورکړی و، هغوی کلي ته راوړی و، موبایل او پیژندپاڼه ورسره نه وه. بالاخره یې غسل ورکړی او همالته یې دفن کړی و، خو موږ او مور یې لا هم د راتګ په تمه و. بالاخره له فتح څخه وروسته د پلټونو په نتیجه کې ټول حال راته معلوم سو. قبر مو یې رالوڅ کړ، بدن یې روغ رمټ و، تسلي مو وسوه، ټوله کورنۍ یې مخ ولید او بیا مو بیرته همهلته دفن کړ. پورته کیسه د شهید عبدالله خراساني ورور علي محمد مخلص راته وکړه. مستقیم مولوي صاحب عزیز الله مستقیم د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مولوي صاحب نه یوازې د هر کار په ترسره کولو کې له الله جل جلاله څخه ویره درلوده، بلکې د دلګۍ ټول مجاهدین ملګري یې نیکو اخلاقو، اخلاص او په هر حالت کې له الله تعالی څخه د ویرې درلودلو ته هڅول.
مولوي صاحب د یوسف علیه السلام سنت هم پر ځای کړي وه. 1.5 کال زندان یې هم ترسره کړی دی. نوموړي په جهادي دور کې لاندې مسؤلیتونه ترسره کړي دي. 2 کاله د مولوي صاحب عبدالمنان عابد د محاذ مرستیال، د سید کرم ولسوالۍ نظامي مسؤل، 1.5 کال د پکتیا د ولایتي کمیسیون غړی، 1.5 کال د پکتیا د نظامي قطعه مسؤل، د ځاځي اریوب ولسوالۍ نظامي مسؤل، 3 کاله د زمرد ولسوالۍ نظامي مسؤل، د ډنډي پټان ولسوالۍ نظامي مسؤل، د عمومي خط مسؤل. مولوي صاحب مستقیم د خپل مشر شهید مولوي عبدالمنان عابد په اړه داسې معلومات را سره شریک کړل. مولوي عبدالمنان عابد د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ د کهنسین د سیدانو اوسیدونکی و. نوموړي لومړني جهادي عملیات 2003 میلادي کال خوست ولایت کې پر صحرا باغ باندې ترسره کړل. مولوي صاحب په خپله په یو موټر کې مزایل برابر کړ، وروسته له وښو څخه ډک کړ. امریکایانو له صحرا باغ کمپ داسې سم نه و جوړ کړی. مولوي صاحب په خپل موټر صحرا باغ ته روان کړ. له یوې تلاشي څخه تیر سو، د امریکایانو خیمو ته یې نږدې کړ او په خپله ترې راووتی. بیا عربو ملګرو انفجار ورکړ. د عملیات په پایله کې د خیمو ډېره برخه له منځه ولاړه. همدا شان یې 2003 میلادي کال کې د خوست ولایتي د ډبکې په پرستو باندې تعرض وکړ. هغه پوسته یې هم فتح کړې. یو پیدایي ملګري مستقیم نومېده، په قوم مسعود و. هغه ملګري په 2015 میلادي کال کې د پکتیا د مرکز ګردیز بازار له خوست پل سره پر امریکایانو باندې پیدایي عملیات وکړه. هغه وخت پل یو طرف و. زه او پیدایي مستقیم په موټر کې راغلو. د خوست لین د دوکانونو شاته چې د اوس جامع جماعت جوړ شوی دی، په دې ځای کې موږ انتظار و. شازک ملګري تر سود کاوه، له خوست پله سره ولاړ و. موږ ته راغلي، ویې ویل راځئ امریکایان راغله. 3 د اردو رینجر موټر ورڅخه مخکې دي، وروسته د امریکایانو ټانګونه دي. په دې وخت کې پیدایي ملګرو ورمخکې سوه او پیدایي عملیات یې وکړه. ولسي خلک وډار سول، منډې وهلې. امریکایانو ډزې وکړې چې یو ملکي سړی ولګېدی. مولوي صاحب به همیش لګیا و، یو شی به یې جوړاوه. یو ځل یوه کور ته ولاړو. داسې څه نه و چې مولوي صاحب ګوتې پکې وهلي وای. د کور څښتن ته یې وویل ټایپ مو نه دی خراب چې درته یې جوړ یې کړم. د مولوي صاحب د جهاد د وخت ملګري دا و: شهید نور قاسم حیدري، شهید حاجي قیام الدین، شهید قاری عبدالله، شهید مولوي نذیر، شهید مولوي عبدالمنان احمد، حاجي شریف شیرخان ژوندی دی او اوس مهال د زابل ولایت والی دی. مولوي امیر محمد هلال، مولوي امیر محمد هلال ژوندی دی او د پرامینو او احکامو عمومي رئیس دی. او قاری ظاهر کوچی چې دی هم ژوندی دی او د کورنۍ چارو وزارت د داخلي امنیت مرستیال دی. مولوي صاحب په 2009 میلادي کال کې پر سید کرم ولسوالۍ باندې تعرض وکړ. ولسوالۍ یې فتح کړه. کوم موټر چې په ولسوالۍ کې و، په هغه کې ملګري سپاره سول. د عثمان خیلو ساحې ته په رسېدو سره پر جټ تیارو بمبار وکړ. 14 تنه مجاهدین په شهادت ورسېدل. 3 تنه مجاهدین زخمیان سول. په دې کې 11 تنه مجاهدین عربان او 15 تنه افغاني مجاهدین و. د شهیدانو ملګرو نومونه: شهید مولوي عبدالمنان عابد چې زموږ مشر و، شهید رسول باچا چې په سټوکنډو کې زموږ سرګروپ و، شهید عارف الله د صبرګي ولسوالۍ اوسیدونکی و، شهید فدایي ذبیح الله د کاپیسا ولایت اوسیدونکی و، شهید رفیق الله د پکتیا د تیرې د مؤمن خیلو اوسیدونکی و، منصور احمد او عبدالعزیز چې دا 3 تنه عرب مجاهدین و. په دې بمبار کې زخمیان سوي وه. په دې وخت کې امریکایان ورته راورسېدل او زخمیان یې له ځانونو سره بګرام ته یوړل.